دا غرونه ورسره د خیبر غرونه دا غرونه نن ټول غونډ شوي دي ها دا غونډ شوي دي یو ځای شوي دي دا غرونه سره یو بل له خبره کوي چې دغه غرونو ته لا پته شته دغه میرزا علي خان قتلای دی دغه غرونو عجب خان قتلای دی دغه غرونو ملتان قتلای دی دغه غرونو د پښتون قوم هغه ټول انقلابونه قتلې دي نن دا غرونه ټول غونډ شوي دي اوس را یو بل یې چې تر شو غونډ شو په دغه میدان کې بیا د عجب خان او د ملتان او د میرزا علي خان او د ترنګزي بابا او د احمد شاه بابا ټول بچی غونډي وروشه لک په ځون لک په زونه زخوګه کو هغه زړه نندارې چې کومه دغه غیرتی پښتانو کړی دي کنه نن یې بیا سره غونډ شوی دي ټول توک سره غرونه لور وړه ټول سره غونډ شوی دي وې دغه میدان په تماشا دي اوس را یو بل باندې د زیرای کوي چې تروشو پس چلونو کولو پاس د میرزا علي خان د عجب خان د ملتان د دریا خان د احمد شاه بابا د ترنګزي بابا بچیر غونډ شوی دي روشو تماشا یې وکړو نن ماحول خو د خپګون دی جنازادو خدا غرونه خوشول دي دا غرونه په خبره خوشول دي چې غیرتی خلک غونډ شوی دي غیرتی خلک روغلي دي پښتونر غونډ شوی دي